ستړی مشه کاکا لاس کې لاټین نیولې تاسو څه وایي چې لاټین ته باندې لاټین نو سم خبردار په جوش او جذبه کې ښه دا ته وګوره کنډکټر دی دا چې کم دی نو ته وګوره ماشوم سره ناسره مور متناسره مناسس کې د امریکا ورجینیا ریاست ته او مناسس میخار د تاریخي خار دی خو چې کم دی نو بلا کیسې روانه چې ورشو خو راځي دلته بلا خلک دی دلته کې دی وخت چې کم سوشي بیړوان دی پټلې بکراس کو سوشي بیړوان دی چې کم دی د پوزي پریډ شو پوزي پریډ مطلب دا دی چې پوجان ناغلی د سکول چې کم دی جی آر ټي سي وته وي او د سکول ماشومان چې کم په څوک په مارینز کې څوک په نیوی کې څوک په ایرپورټس کې دي کنه کاکا خدان سره چې کم دی لور راوستو لور پوجان کړه دا ټول پوجان دی واړو نو پوجانو پکې چې کم دی تو پر اوسه دا مناسس خار د هیستوریک ټاون دی او دي ته وګوره خپل خپلوان پکې او پیژنې هر قسم او د هر نسل د هر مذهب خلک دی پکې کنه ضرور بخیر هی هاو یو کنه تاسو موږ غونډه یو سیمه مو پیژنده ها او زه داسې بور شو دې ته برا شو دا ټول پوجان دي کنه او د سکول پوجان دي دا او خبره خلک راوتی دي ګاډي مولار دي ما ګاډي پر راشه ما ګاډي خپل غلطو درولې ما چارې ګاډي سی وزې کې ونه درو چې کله راشم زه لیټ یم سو راشه لکه دا یونیفارمونه وګورو ټوپا کوم پروت ته اله به ویډیو جوړ کو خلکو ته ګوره تماشا کوي وینئ که خوان نه درکې لکه جنډو ته پکې بیرغونو ته د سوشي بیړوان دلته پریډو چې لارې بندې کړې وي پوجانو ماماګانو ته وګورئ که نه څه خیال هم دی ورته راځه سر راځه راوړه ستا په سټ صابونو هم که نه او په خیر پوجي ماما په دې پوجي له راغلي دا زموږ پوجي دی هلکه دا وردي خو دې غټه نه درکړې ته لږ برابر خو هم راکړی و که نه خو دیوالو که نه هلکه دا پکې څه دي ښه پریډو شو پریډو شو نو بس دا ورته غوږ کې هلکه تماچې پرتې دي نو تماچې پکې نه راولو ښې خوښه هلکه دا دي سره دا ګورئ دا شیزونه دي سره هلکه خیال لري ورته ماسي خو سپیم راوستی دی سروس ډاک دی ورسره ماسي د سروس ډاک باندې خبرې کوو که نه دا ورته چې کم دی نو دې سره خبرې کوو ټول ورته غوږ کې دی How are you doing? I'm Wakil and what's your service dog name? This is Maisie. Maisie. And she helps you in which way? Like, does she help you walk around? Yeah, so she is a medical alert dog. Oh, medical alert dog. Okay. So if anything happens to you, for example, or if you So she knows before I do. so she knows before you do. Okay. So what happens then? What she does, just in case if you have an emergency. Yeah, so she does like compression therapy and she will do like PTSD type of assistance. Okay. So she will do that type of thing. Okay. Wow. Yeah. All right. Nice to meet you. Maisy, right? Maisy? Maisie. That Maisie. That what's on her neck? What is that thing? No, the black one. Yeah. So that's a collar. So if she can hear me, Uh-huh. it has a tone. Okay. So if I let her go to use the bathroom or something, I can tone it and she'll come back to me. Oh, that's what it is. Thank you so much. I really appreciate it. دا Maisie وی چې ګوره بټن وته لګولې کله باتروم ته ځم دا بار پرې دم او دې سره کالر ته بټن لګي ولا بټن مال بیا خواله راځي او دا میډیکل الرټ ډاګ دی کما باندې چپا راځي څه غوټه راځي دا ماته thank you so much ma'am. I really appreciate it. You have a great day and you are a wonderful dog you have. نه نو دا اوس خو پکې ټرین پارت لې دی لب دی هوپ دی پلانې دی ډنګري دی ژوند دی مزید دی تاسو چې کم نه تعویر یو ماوی دی کوي نه نو خپه شمه قسم دی بس مونږ په کوم کاتو کې اخته یو داخله په کوم مزو کې اخته دي هغه ګوره کا شی ولار دی اجازه غخلې روړه دا شی مطلب ما دا نو ما ملګری ودلته کې یار ما ملګری روښ شو بیا خیالم دی وته اچھا ډبې له لور شو خاله کاکا سره څوک نشته خپل شی برغه او روخه وته او زمونږ چې کوم دې ته وګوره لکی بیٹ دا وته بل شی لګیدل ترخېټه پټاکا ټول د پوجانو او د څه شي دی هیبز ان something دې ته بیا بل وخت راشي دې دکان کې به صرف په دې دکان کې به وګورځو ښه دکان دی که څه شي هغه نمونې له مې بوتلې خو نمونه زموږ نه مخکې روانه دغه نمونه ته یادوم او زما په موبایل کې زیم ختم شو ځای والسلام